په لغمان کې د ښځو د پیاوړتیا او مشارکت دفتر په مالی همکارۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي، په کم عمر کې د جبري ودونو د منع او د سولې په پروسه کې د ښځو رول او عامه پوهاوي تر نامه لاندې غونډه ترسره شوه. په یاده غونډه کې چې نن دوشنبه د لیندۍ پر 10مه نیټه ترسره شوه، پر مهال د لغمان مرستیال والی الها شهزاده مظلومیار سربیره، د ولایت مقام مالی او اداري رئیس شیرعلي اوریاخیل، د ښځو چارو رئیسه نسیمه شفق سادات، د مشارکت ولایتي مسؤل خالد سباون، بیلابیلو ادارو مسؤلینو، میرمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د مشارکت دفتر ولایتي مسؤل خالد سباون راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ له دوی مننه وکړه چې په نننۍ غونډه کې ګډون وکړ. هغه په لغمان کې د یاد دفتر د فعالیتونو او کارونو په اړه هر اړخیز معلومات د مرستیال والی او د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړل. نوموړي وویل د ښځو د پیاوړتیا مشارکت دفتر عملاً په 28 ولایتونو کې 9 بیلابیلې مهمې برخې تر کار لاندې لري چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي، په کم عمر کې د جبري ودونو د منع او د سولې په پروسه کې د ښځو رول پکې شامل دي. ورپسې د ښځو چارو رئیسې نسیمې شفق سادات وویل په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ستونزې شته، خو دوی هڅه کړې چې په لغمان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ستونزې راکمې کړي. هغې له راغلو میرمنو وغوښتل چې د سولې په روانه پروسه کې د خپل مسولیت په سم ډول ترسره کړي ترڅو په افغانستان کې دایمي اوربند او تلپاتې سوله رامنځته شي. سادات د لغمان ولایت میرمنو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر وړاندې د رامنځته کېدونکو ستونزو او مشکلاتو ته به د قانون په چوکاټ کې په وخت رسیدګي وشي. ورپسې د ولسي ملاتړ برنامې ولایتي مسؤل فیضان الله پټان وویل په افغانستان کې روانې جګړې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې را پیدا کړي. هغه له راغلو میرمنو وغوښتل چې د روانې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د خپلو ورونو سره یو ځای مرسته او همکاري وکړي ترڅو د دوی پر وړاندې شته ستونزې پای ته ورسیږي. په ورته مهال مرستیال والی الها شهزاده مظلومیار د غونډې له جوړونکو څخه مننه وکړه چې په ډېرو مهمو موضوعاتو یې ښځو ته عامه پوهاوي پروسه شروع کړې. هغه وویل په لغمان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ترڅنګ د کم عمره او جبري ودونو قضیې نشته او دلیل یې دا دی چې د دې ولایت ډیری خلک تعلیم یافته دي. مرستیال والی له راغلو میرمنو وغوښتل چې په افغانستان کې د دایمي اوربند او تلپاتې سولې لپاره خپله مبارزه لا ګړندۍ کړي. ښاغلي مظلومیار له دیني عالمانو هم وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې د خپلو منبرونو لارې د عامه پوهاوی ترسره کړي. بلخوا بیا د پوهنتون استاد مراد منلی او دیني عالم مولوي عبدالصبور هم د ښځو په ارزښت د اسلام له اړخه اړخیزې خبرې وکړي. دوی له راغلو میرمنو وغوښتل چې د سولې له روانې پروسې په کلکه ملاتړ وکړي ترڅو په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. رفیع الله سلیمانزی، هیرو ټي وي، لغمان.